د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني تازه مرسته او تحفه مولا یعقوب ته ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو ښه پیغام هم را لېږلی دی او د افغان ښځو زړونه یې هم ګټلي دي. ډاکټر صاحب غني ویلي افغان ښځې باید د ژر تر ژره مکتبونو ته پرانستل شي او د هغه حل لاره یې هم ښودلې ده. ډاکټر صاحب غني طالبانو ته ویلي که تاسو افغان نجونې او ښځې مکتبونو او پوهنتونونو ته پرې نږدئ نو دا به ستاسو ډیر تاوان وي. او د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد سره غواړي چې لیدنه هم ترسره کړي. د ویلي دي باید ژر تر ژره افغان نجونې مکتبونو ته ولاړې شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان مخکنی حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رسمي فیسبوک کې څه باندې 20 دقیقې غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو عزت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني وایي له بده مرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي تمامه ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي دي او دلته نور طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان ښځو او نجونو حقونه د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره باید ټول سره لاس ورکړي او همغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپله واقع غواړي باید ته د په خبره په فکر دریځ کې هم خپله ازادي وغواړي. اشرف غني د اسلام د صدر تاریخ ته په اشاره وویل چې څنګه امکان لري هغه حقوق چې په کعبه شریفه کې روا دي په کابل او کندهار کې ناروا وي. غني په افغانستان کې د ښځو حقونه سلب کول د مشخصو افرادو تعبیر او تفسیر یاد کړ. طالبانو د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو په تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز مشارکت بندیزونه ولګول او نور محدودیتونه یې هم وضع کړل. نړیوال ټولنې د طالبانو دا پریکړه غندلې او له هغوی څخه یې غواړي چې افغان نجونې او ښوونځي او ښځو ته د اساسي حقوق ورکړي او ښوونځي دې زر تر زره پرانستل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.